باغ خو وګورئ اول تاسو ډرون نه نظر یې وګورئ چې څنګه ځای کې ده ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ورنه کړه ژوند د صداقت نوم دی چاله دوکه ورنه کړه ژوند د صداقت نن وکه صافا مرګی راځي خامخا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند دی په ما او تا مرګی دا د پنځو ورځو ژوند دی په ما او تا مرګی یو خدا دی چې دې وخت کې به کونړ خلکو سره ډېرې خبرې هم نه کېږي پاخه دي که نه نو توتان پاخه دي نو شفتالو پاخه دي ماشاءالله یو خو دومره خواږه دي شفتالو خو به هم ډېر خوړلي خو که دغه موسم کې کونړ ته راغلی نو بیا دا جدا خوند کوي څنګه چل دی انصار ورور بیخي امن دی څو جریبه کې دی له خیره دا به یو اتیا نوي جریبه کېږي اتیا نوي جریبه څو کلن باغ دی دا څلور کلن پنځه کلن باغ دی نو څو کاله کې دا د شفتالو باغ هغه میوې ته رسېږي 3 کاله کې څومره مصرف پرې راغلی اول کې دې باندې تقریبا دا 15-14 لکه افغانۍ راغلي د ټول په دې نوي جریبه وایي او دې نوي جریبه باندې 15-14 کاجي نیت دی نه دی چېرته ولا خوند خو کوي چې خو تا خو مغه شینواري هوټل لا ګیر کړی دی ټوله ورځ لاستې پکې یو ځمکه پیدا کوو باید پیدا که دا ځمکه پیدا کړي ایله خو اوس په ګټو خلک پوه شول مونږ خو به دې ته چې کله به اخوا ته ورسېدل بیا به ورته منتظر چې کله به هغه به هم په کاربن باندې بله یو ویډیو چا تا ویلې که نه رنګ کې دا وایي هغه پنجابیان شنه وه رنګ یې کته کړی وه پېرته چې داسې رنګ واخلي نو هغه به په کاربن یا په مثلا په نورو کیمیاوي موادو به یې پخول او دا قدرتي دي که نه او خوند یې څنګه خوند هم ښه دی هغه به چې رال نیم به خراب و نیم په څه ریټ به و دې ریټ ته وګوره هغه دا دلته رو کیلو په څو ورکوي کیلو نه هغه کارتن کې خو به 1 کیلو راځي 200 افغانۍ باندې کېدای شي 200 او څو کیلو پکې راځي 5 کیلو نه زیات پکې راځي نه زیات یې شپږ تقریبا چې من موږ تاسو په من په اندازه راځي او هغه بهترینه یې که نه چې غټ غټ یې او واړه خو ارزانه دي پلاستیکو کې هغه په 100 روپۍ 1 کیلو نو دې خواته ځمکه هم په نظر کې ده د خیر یې جوړه کړئ او انشاءالله دغه خوا هغه باغ چې دی هغه هم په نظر کې دی بوټي بوټي په کلي که نه او انشاءالله چې یو تېر کال هم کړی نو 2 کال وروسته به انشاءالله راسي او انشاءالله ډاکټر صاحب چېرته دې ځای خبرې خلکو ته څنګه پته لګي دا خو چې اوس هم پاک کړی موږ دلته تخره بهر یې تېر کړی بیا به دې ته پته لګېدلی پیکاوي نو خلکو ته به څه وایي چې دا موږ صفت کوڅې کوي دا ډاکټر صاحب مطلب دا چې راشي خلک یې وګوري نو که راشي ډېر راځئ ما واخلئ که نه پیسې پرې ورکړئ اوس به اوس انصار ورپازه په وي چې راشي دلته موږ ته هغه راکړه چې موږ یې ذایقه ګورو ډاکټر صاحب په مجموع کې که ووایه که نه مثال ډېر خلک څوک ځمکې لري او دې باغونو ته شروع وکړي افغانستان لپاره به یې څه ګټې افغانستان لپاره ډېرې ګټې دي څنګه ګټې دا دي انصارونه تپوس که به حتما دې سبا یو 4-5 نفر مصروف وي ډېر مصروف لکه 4-5 مستا خو ځمکه ډېره ده که نه دا 14 سفر خو چې دي دا خو صرف دا شو کول کوي ښه راټولول او دا راټولول په دغو کې چې په بشکو کې چې یو بیا راوړي او ځای ورته جوړ کړی دی باقي دا کوي دا خو د سیزن هغه د مزدوري ده که نه چې دلته خلک کار کوي او داسې څو نفره د او بیا هلته 10 کسان دي که 11 کسان چې دی بیا یې پیک کوي په کاټن هغې جدا ماشاءالله دا دی دا خو یو باغ کې دا کېږي هلته نور باغونه دي ښکته چې هغه وګورې که نه ډېر کسان به کېږي مصروفه شوي والله ډېر خوند کوي او دا خو کته خو هغه کېږي نه پاکستان ته خو ځي نه نه پاکستان نه دا ډایرکټ کابل ته کابل نه کېدای شي نور ځای ته ځي نو زموږ ستاسو آب و هوا پسې راتېر شه د دې ځای لمر او اوبه یې هر شی ماشاءالله ډېر خوندور دي نو میوه یې ځکه خوږه یي که نه نسبت نورو ځایو ته ښه نو سرمایه ګزاري پکار ده د چا چې ځای باید وکړي یو خبر رښتیا مهمه پوښتنه چې تقریبا 4 کاله کېږي جوړ دی صحیح ده سر یې خپل وباسلی دی
چې کوم کال باندې سر ایستلی اول کال باندې چې اوس ټول په ګټه ده اوس په ګټه دي او د دې شفتالانو عمر څنګه وي شفتالانو 14 کاله عمر دی چې کټایي ولا وکړي 14 کاله ښه صحیح عمر دی خدمت یې وشي چې خدمت یې ونه شي چې همداسې پرېږدي ځنګلي 4 کال هم نه کېږي که نه مارشه په خدمت نو دا کونړ کوم ساحه دا لاهور ډاک منورې ولسوالۍ مخکې مروره ده اوس پخلا ده منوره شه نو لاهور ډاک او دې غره نه اخواته بیت شي چینار دی بیا کنډو دی هغه فرضي کرښه کوم طرف ته پورته ډرون پورته کېږي ګورې هغه نه اخواته خو نور اخواته ډرون کار هم نه کوي او پنجرې منجرې شته ماښام کې ښکاري متاسفانه که نه ښه ځو مونځ به کوو حاجي صاحب او ته به کله باغ جوړه خیر دې باغ هم وروسته موږ هم شروع کوی که نه اوس خو دې وخوړل په خپل سترګو دې وکتل او ډاکټر صاحب ته ساګي کې مې ځمکه انشاءالله دا ځل به حتما ستا وروسته رابطه کوم ساګي کې هغه خپل انډیوال سره یې جوړه کړ نه ځای مې شته دی ډاکټر صاحب زموږ کار لس بوټي نه کېږي که نه نه اول لږ نه کار شروع کوي سوډاري نه شروع کوي نه نو دونه ته هغه چې صحیح کار وکړه څوک نیسي سلیم کس نه کېږي سلیم خان منیجر خدا دی که نه نو څوک ورور دی نو علي سلیم کوزده کې خو هغه کیک میک در راوړی هر څه کړي به د پښیمانه ده خو نه کار دې شوی دی هغه تاسو ته پته ورکړي ما په ژوند کې داسې احساس وکړي زه څوک نه لرم که نه ورور یې ژوند دی اوس چیرې دی ننګرهار کې دی څه کوي شریعه کې 15,000 افغانۍ ورکړي د میاشتې خو هغه دوکان شته که نه دوکان شته هغه ترزوي چلوي ترزوي څنګه یې کاروبار یې ښه دی ښه دی بله ورځ ورغلی مو 2,000 روپۍ کړي ماشاءالله وا کوزدی څه شوی څنګه شو کوزدې کې ډېرې قصې دي اوس خلک باندې بیا مه خبره وه ته به خپل کیک هم پښیمانه یې نه کیک ما پښیمانه په دې نه یم چې ما چې څه کړو هغه به رامینې که نه او اوپر والا جانتا ہے نو په دې خاطر باندې ما یو هغه انسانیت کې چې شو هغه مې ولا ادا کړی نور دې خدای ورسره بل شي ښه صحیح ده ډېره مننه ورولو الله خوشحال لره موږ کله کله ګپ لګو دوستانو سره نو ډېره مننه انصار مېلمستیا نه دی حاجي صاحب تاسو سره مننه بس موږ چې کونړ ته راشو حاجي صاحب دي او ډاکټر صاحب خو بیا زه خو کور سړی الله مو خوشحال لره ښه وخت درته غواړم السلام علیکم کتابونه ټول شاته مو وسلې پرېږدي یما په سوچو کې غرق ستا په اندېښنو کې غرق ګام پر ګام غمونه دي په ستړو شېبو کې غرق ګام پر ګام غمونه دي په ستړو شېبو کې غرق بخت مې مرور لما تللی روی نظر لما زړه مې ستا په زړه پورې پاکوي اکثر لما زړه مې ستا په زړه پورې پاکوي اکثر لما تن ورته یادېږي ان هېڅ یې نه هېرېږي ان ډېر ورباندې ګران دی نو زړه کې یې اوسېږي ډېر ورباندې ګران دی نو زړه کې یې اوسېږي دا یوه ارزو ساتم ویاړ د شاه زلمو ساتم همدغه وعده کوم قدر د پښتو ساتم دا ویډیو خو دې وکتل زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم فقط یو دقیقه وخت دې غواړم موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه ویب سایټ درته هم ښکاري نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده هغه ورونه چې خبر نه هغه دې خبر شي خپل بچی راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کې تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې زه پوهېږم ته مصروفه یې ته به وظیفه لرې ته به چوکیداري کوې ته به ټیکسي چلې خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې دا وخت به تا سره نه انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه الله مو خوشحاله لره السلام علیکم ورحمت الله